بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو ملګرو. ام ار پاکستان پښتو لرنینګ چینل تاسو لپاره یو نیکسټ معلوماتي بل ویډیو راوړه د سورت اینڈ فلټر حواله سره د مایکروسافت ایکسل نه. تاسو ګوره په دې هوم کې د رائټ سایډ ته د اند ته سورت اینڈ فلټر دی. دا څومره مهم دی. تاسو چې کومه ډیټا جوړ لګئ، کومه ډیټا تاسو تیار کړئ، هغه کې مطلب تاسو هغه ډیټا انټریو کې د ایکسل فارم کې نو په ایکسل فارم کې هغه د تاسو اورګنایز کوي، هغه به سورت کوي، هغه به ترتیب کوي، هغه څنګه ترتیب کوي هغه درازو ډیټا الریډي موږ د مخکې نه یو ټیبل اخیستی رف غونتی چې تاسو مطلب ټایم ضایع نشي. دا غي سلیکشن به تاسو خامخا اخلي. سلیکشن واغستی شو راله سورت اینڈ فلټر ته سارت A to Z یا Z to A تاسو ته به دا درکې کنه چې تاسو ته الفابیټیکلی تاسو ته مطلب هغه ټیک راول. لکه فار ایگزامپل دې کې تاسو څو غوړې کنه په دې کې تاسو غوړې الفابیټیکلی په کار خدای چې مطلب A مخکې راشي. ټیک ده کنه خانو ملګرو. تاسو ته مطلب لکه دا څو غوړه دا A چې کم دی کنه دا A شو یا K شو دا د الفابیټیکلی بیا ټیک درکې. دا څو غوړې سارت A to Z شو بیا چې مطلب راشي کنه او سارت Z to A شو. دا څو غوړې هغه Z بر شو هغه A خطا شو. تاسو به دغه شانتي ترتیب ورګوي خپل ډیټا دا A to Z کو واپس خا بیا راځو سارت اینڈ فلټر کې کسٹم سارت تا ګوره. ها کسٹم سارت کې سری کسٹم سارت کې تاسو ګوره کنه. ها کسٹم سارت کې تاسو ته لاول دی تاسو ګوره کنه. فار ایگزامپل دا سیلری یو کالم دی او په دې باندې د کنډیشنل فارمیټینګ نه زراغلم او دا چې کوم آیکنز دي د دینه ما دا انډیکیټرز کې دا آیکن واغستل او دا مې په ولګول. تاسو په دې باندې مخکې پوښتنه چې دا ما ولې ولګول او پوره ډیټا تاسو واخلې. سلیکشن د پوره ډیټا واخلې او سارت اینڈ فلټر تراشه او کسٹم سارت تراشه. نو اوس ګوره ها دا کوم آیکنز چې لګیدل کنه زین دام مال ترتیب کې راکا. ترتیب کې راسه راکا دا کوم چې دا ټیک نه خره دا زم چې په ټاپ کې راشي. دا چې کوم دا سمبل له ساين دي دا په سیکنډ راشي. دا کراس ته په تھرد کې راشي. د دې په ترتیب څنګه جوړوي تاسو دې ته ګوره. دا نیم ته چې راشه دا زموږ ټول کالمز دي. دا موږ په کوم کالم کې لګو؟ دا په سیلری کالم کې آیکنز لګي. دا په سیلری شي. د ویلیوز نه مدار راشي سیل آیکن دا د آیکنز به ولګول دي بر تاسو په دې باندې پوه شئ. ټیک شو جی. او دا چې کوم دي نو دا مطلب ان ټاپ ته اورډر چې کوم دي کنه اورډر کې زم اول ماته دا چې کوم دا ټیک نه خره کنه دا راته اول راکا. بیا راځم دا چې کوم دی دا به کاپی کې دا مې کاپی کو او بیا ودیم چې په دې اورډر کې به یې به دویم چې کوم دا سمبل دی یا ساين دی دویم به یې دا راکې ان ټاپ. ها ان ټاپ او په سیلری کالم کې. ټیک شو جی. بیا مې دا کاپی لیول وای دا او کاپی لیول به پریس کې چې کله هغه تاسو کاپی لیول کلیک کو او بیا را لږ په اند کې را کراس نه خرا کنه. اوس ګوره سارت بای 3 دغه راغلل. تاسو یو 3 آپشنز چې کوم دي مون سارت لوم ترتیب لو چې په سیلری کالم کې چې کوم سیل آیکن دی هغه کرا ته لاول چې کوم دی دا ټیک چې کوم دی دا سمبل ورا کې. بیا به دویم چې کوم دی دا سمبل ورا کې او دریم چې کوم دی دا ورا کې او دا به ان ټاپ راکې. ټیک شو. جو چیز اوکې کوم آیا ریزلټ څنګه ورکې هي به یې څه وګورئ کنه. ټیک وته مو چې ټیک را تاول راکا بیا دویم دا نه خراکا بیا دریم چې کوم دی دا خلاص نه خراکا. ټیک شو جی. که تاسو سارت اینڈ فلټر تراشي او کسٹم سارت تاسو کلیک کړئ تاسو وتوای چې نه به یې څه اورډر لیک چینج کوو دا نه چې کوم دا میډل کې دا راته ان ټاپ راکا و پسې دا کراس راکا او په اند کې اخیری راته مطلب دا ټیک نه خراکا. دا اوکې کا سیم اومه قشن رزلټ بدل کی تاسو. ټیک شو جی. بیا راځم که یو تن وی چې مطلب د دینه مطلب زس ډیلیټ کوم نه اوم دې تراشه یو لیول ډیلیټ شو بل لیول ډیلیټ شو ختم شو. بیا دا اوکې شو په دې باندې مطلب دا آیکن چې کوم دی کنډیشنل فارمیټینګ نه لګي دي تراشه کلیر تراشه کلیر رولز فرام انټایر شیټ. کنډیشنل فارمیټینګ باندې په ام ار پاکستان چینل باندې 3 ویډیوز اپلوډډ پرتی دي تاسو کتل شي. دا ما کلیر کو. ټیک شو جی. بیا زه خپل ټاپک ته سارت اینڈ فلټر ته په کسٹم سارت کې مزید نور څه دي. په کسٹم سارت کې مزید که تاسو وګورئ به یې به زمو سره دا دي چې زه مچره دا نیم ما ورکړه. ټیک شو جی. او په دې اورډر کې چې کوم دی د نظر علما دی ا د سارت ان کې چې کوم دی دا ویلیوز دي دا مې او ویلیوز کړل او زه ته مشر دا چې کوم دی نو ماته Z to A کا څنګه چې الته وګره دا Z to A کدام کلیر کو نو الریډي چې کوم Z ول دی هغه په ټاپ راشي دا Z ول په ټاپ راغلی. دا پکې د کسٹم چې کوم دی نو داغي رول ادا کوي. خو بیا که فرض کا ان کیس دیتا وګوره دا مای ډیټا هیز هیډر. نو هیډر موږ سره کوم دی زموږ د ډیټا دا هیډر دی دا نیم پوسټ سیلری او کنټری. که دا مای ډیټا هیز هیډر چیک زه ختم کړم تاسو ته بیا ډیټا ارګنایزډ ناراضي ترتیب کې بني. ها به یې دا ټیک چې کوم دی کنه دا چیک کونته نه خچ شوی دا
دا تاسو ختم کړه مای ډیټا هیز هیډر ګورئ دا ما ختم کړه چې ختم شو او دا مې اوکې کړه نو اوس وګوره کنه تاسو هغه چې کوم نه هیډر کوم ځای ته راغلی نیم پوسټ او سیلری او ایډریس او دې خوا راغلو نو دا یاد ساتئ چې کله تاسو سارټ اینډ فلټر کې تاسو خپل ډیټا ته سارټینګ کوئ ترتیب ورکوئ نو په کسټم سارټ کې بس تاسو دا مای ډیټا هیز هیډر دا به تاسو همیشه چې کوم دي چیک ساتئ آن به ساتئ کلیر شو دا به یې دې ځای کې بل وګورئ تاسو که دې ځای کې خیال وکړئ که نه نو په دې ځای کې تاسو سره فار ایگزامپل دا آپشنز دي دا آپشنز دي نو په دې آپشنز کې که تاسو وګورئ که نه کیس سینسیټیو که په دې ځای کې تاسو مطلب یو الفابیټ چې کوم دی نو په سمال کې لیکلي نو هغه به ته مطلب په فرست کې راځي که مطلب په چې کوم کیپیټل ورډز دي الفابیټس دي نو هغه به ته په کیپیټل دا کیس سینسیټیو دا هغه دی ښه سارټ ټاپ ټو باټم اوسه پورې که تاسو خیال وکړئ که نه دا ټاپ ټو باټم کیږي دا ټول ټاپ ټو باټم دا رزلټ درکوي خو دا اوس وګورئ که نه دا سارټ لیفټ ټو رایټ بهي صاحب د دې څه مطلب دی په دې لږ ځان پوه کړئ ښه د دې لپاره به باقاعده دې بل شیپ ته راشو دې ځای کې اوس ګورئ ښه دې ځای کې ما منشن کړل یو څو نامې وای او یو ان ایس یونس دی علي دی ظفر دی دا یو څو نامې چې کوم دی نو بهي صاحب دا ما منشن کړل دې کې ورکړل ټیک شو یونس علي او دا ظفر شو دا چې کوم دی فار ایگزامپل په دې کې بشیر شو یا په دې کې بیا چې کوم دی نو کمال شو نو اوس ګورئ دا که تاسو وګورئ که نه دا سي لیفټ دی او دا رایټ دا رایټ ته ځي نو دا مطلب لیفټ ټو رایټ دی ټیک شو جي نو اوس ګورئ ښه بهي صاحب دا سلیکشن ورته واخلئ او دې سارټ اینډ فلټر ته راشئ کسټم فلټر سارټ ته راشئ او په دې آپشن کې دا سارټ لیفټ ټو رایټ ته راشئ ٹھیک شو جی او دا او کې او دا A to Z کې نو اوس په تاسو نه د دې ترتیب درکوي نو اوس ورته ګوره دې ځای کې ورته خیال وکړئ که نه دا سارټ بای رو نو دا رو نمبر 7 دی تاسو ګورئ دا رو نمبر 7 دی ټیک شو جی او تاسو دا کله کلیک کړ نو تاسو وګورئ هغه علي بشیر کمال ظفر یونس د هغې سارټینګ یې ته وکړو مطلب هغې ته لیفټ ټو رایټ چې کوم دی هغې ته مطلب ترتیب کې درکړه که زه بیا ورځم هغې ته بیا ورځم او کسټم سارټ کلیک کوم او بیا زه ورځم آپشن ده او بیا زه سارټ ټاپ ټو باټم ورکوم همدې ځای کې د ټاپ ټو باټم ډیټا شته نه هغه به هغه بل کې ځکه چې ټاپ ټو باټم خو دی چې مطلب د ښکته نه لاندې ډیټا لاندې نه ښکته نه خو په دې کې شته نه بیا به خامخا هغې طرف ته بل شیټ ته به ورځو ټیک شو جي دا سارټ لیفټ ټو رایټ دی چې ته انکیس داسې ډیټا راشي چې تاسو دغه شانتې په رو کې وي نو دا هم سارټینګ د دې ځای نه کېږي کلیر شو اوس راځو بیا نیکسټ دوباره خپل شیټ ته بیا ورځو رالو مونږ دوباره خپل شیټ ته ټیک شو جي ښه بهي صاحب اوس بیا رالو خپل ټیبل ته دې ټیبل کې وګوره فار ایگزامپل که په دې ځای کې فرض کړه چې د فانټ کلرز لګېدلي دا کلر ولګېده په دې ځای کې چې کوم دی نو دې فانټ دا کلر لګېدلی دی دې فانټ ته چې کوم دی دا کلر لګېدلی په سارټینګ کې د دې څه ترتیب به څنګه جوړوئ سلیکشن به پوره واخلئ سارټ اینډ فلټر ته راغلی او کسټم سارټ ته راغلی نو دې ځای کې اوس وګورئ ښه دا ویلیوز په ځای باندې څنګه چې ورته مونږ سیټ آیکن وکړو اوس تاسو فانټ کلر واخیسته نو چې فانټ کلر مو واخیسته نو په دې اورډر کې به د اټومیټیک نه دا چې کوم کلر دی هغه به واخیستی شي سلیکشن به د هغې وکړئ او زه ما دې څه راکړئ آن ټاپ راکړئ لکه دا کوم فانټس چې کوم دا کلر اخیستی دی که نه دا راته بهي صاحب په ټاپ کې شو کړه په دې ټیبل کې په دې ډیټا کې وکړئ نو کمپلیټ هغې ته په ټاپ کې شو کړه زه ورته وایم چې نه بهي صاحب دا راته چې کوم دی نو په کسټم سارټ کې دا راته آن باټم کې شو کې دې ته راکوشئ دا آن باټم دی دا به آن باټم کې شو کېږي کلیر شو بهي صاحب بیا راځم په دې ځای کې چې کوم دی نو دا A to Z ترتیب شو په دې باندې چې کوم دا فانټس لګېدلي که دا فرض که تاسو لرې کوئ که نه نو دا فانټس دي او دا ډاټ غوندې نه دی دا ورکوټې ډاټ دا به تاسو کلیک کړئ چې دا کلیک کړئ دا اټومیټیک تاسو کلیک کړئ که نه د دې نه به کلرز په خپله باندې غایب شي ډسپیر به شي ټیک شو جي سلیکشن مې بیا واخیسته او بیا راځم آلموسټ کسټم سارټ کې چې کوم دی به دغه آپشنز و تاسو ته موږ وکړه که تاسو مطلب کاپي اخلئ ډیلیټ کوئ او ایډ کوئ هغه دغه دي مای ډیټا هیز هیډر چې کوم دی تاسو ته چې څنګه مو خبره کړې وه تاسو به هغې ته چې کوم دی چیک خامخا آن ساتئ ملګرو دا وشو په سارټ اینډ فلټر کې چې کوم دی نو کسټم سارټ پورې تاسو کلیر شئ په دې پوه شوئ راځو په دې کې بل څه دي دلته تاسو وګورئ دا فلټر دی ډیټا سلیکشن الریډي شوی دی فلټر تاسو مطلب تاسو ته په اسانتیا سره خپل لټون کولی شئ خپل سرچ په لګولی شئ او فلټر چې عمر له لګي کړنو دا کم چې دا ډیټا هیډرز دي دا نیم پوسټ سیلری ایډریس کنټری دا چې کله مطلب هیډینګ چې کوم تاسو اخیستی په هغې به فلټر لګي نو که دا اوس فلټر کوم دا فلټر پې ولګوم
نو دې سره اتوماتیک داسې دی دا ډراپ ډاون غوندې د آیکن به راشي تاسو وینئ که نه هر کالم ته به بیل بیل راشي دا یې ګورئ هر یو کالم ته بیل نو اوس ګوره د دې کار تاسو ته اسانتیا راولي په اسانه تاسو سرچ کولی شئ په اسانتیا سره به سرچ څنګه کوئ لکه فار ایگزامپل زه یم چېرې په نیم کې د سلیکټ آل نه چې کوم دی ما دا چیک ختم کړو او زه وایم چېرې د اجمل او د اسرار او د کمال چې کوم دی نو ما ته ریزلټ صاحب راکړه او زه اوکې کوم ان کمال اسرار او اجمل ریزلټ یې ما ته راکړه ټیک شو جي ښه که زه دلته راشم او بیا دې ځای ته ودرېږم او دا سلیکټ آل کوم نو تاسو له به کمپلیټ واپس سلیکشن د ټول درکړي زه راځم په دې پوسټ بای پوسټ باندې سرچینګ کوم دې ځای کې به زه ودرېږم او بای پوسټ سلیکټ آل مې زه ختم کړم زه چې کوم کلرک دي کوم ډاکټرز دي او کوم چې کوم دی نو ټرینر دی هغه راته راکړه دا زه اوکې کوم نو ما ته وایي چې ظفر احسان کلرک دی کمال چې کوم ټرینر دی او علي چې کوم دی ډاکټر دی نو فلټر تاسو ته په اسانتیا سره تاسو ته دا سلیکشن درکوي چې تاسو ته په خپل ډیټا باندې اسانه کړي تاسو چې مطلب تاسو به کوم سلیکشن کوئ تاسو ته به هغه اسانتیا راولي ټیک شو جي زه بیا رالم پوسټ ته رالم دا مې سلیکټ آل کړو نو هغه فلټر به ختم شي تاسو وکړه که نه ښه اوس مثال کې تو پر دا فلټر په دې باندې لګېدلی دی نو تاسو چې مطلب اوس که فار ایگزامپل دا کنټري ده نو کنټري خالي په دې کې یو پاکستان منشن دی دا خو اساني ایډرس وایز زه ګورم زه رالم او زه یم چېرې بهي صاحب کوم تنان د کشمیر دي او کوم چې کوم دی نو د پنډي دي هغه راته راکړه اوکې کوم نو ما ته به هغه راشي چېرې پنډي او کشمیر دوه تنان دي کاشف او کمال دي ټیک شو جي بیا راشم او دا زه اوکې کوم تاسو ته به کمپلیټ هغه دغه راشي نو فلټر تاسو ته مطلب دغه ریزلټ درکوي کلیر شو د دې ترتیب چې کوم دی نو تاسو ته مطلب په اسانتیا باندې سرچ ها تاسو اوس بیا راغلی او تاسو بیا وایئ چې مطلب دا فلټر دې ختمو نو بیا ساوټ اینډ فلټر ته راشئ او دغه فلټر کلیک کړئ او فلټر ترې نه غایب شو ګورئ بیا وته ګورئ ښه دا کلیک شو فلټر راغی او فلټر چې کوم دی بیا کلیک شو فلټر چې دی بیا کلیر شو صحیح شو جي دا ساوټ اینډ فلټر دی او تاسو ته مطلب ډیټا ارګنایز کوي په ترتیب کې به کوي او تاسو ته به اسانتي ښه دې نه پس که تاسو وګورئ که نه تاسو فار ایگزامپل بعض اوقات داسې ډیټا د سري وي هغې ته څه بورډرز ورکوي نو په دې هم کې تاسو وګورئ که نه دا یې دې کې دا کمپلیټ دا بورډرز دی زه میرا مطلب آل بورډرز کومه ده دا آل بورډرز که تاسو وګورئ که نه هغه نور نمایه ښکاري بورډرز ورته ولګېدل زه وایم چې بهي صاحب ما ته د ټیبل کلر لږ چینج کړه نو دا کلر دی سلیکشن ورته واخله د دې سلیکشن والا مطلب تاسو ډیټا خو سورټینګ وشو نور هم لږ مطلب چې کوم دی نو هغه لږ مزیداره صحیح ښکاري ټیک ښکاري دا کلرز دی کوم کلرز تاسو ورکوي دغه کلر نه کلیک کړئ دا کلر مې ورکړه بیا زه یم دا فرست چې کوم دا هیډینګ رو ده که نه دې ته زه چې کوم دی نو چینج کلر ورکوم دې ته چې کوم دی نو دا چینج کلر ورکړی شو دا فانټ سایز دی مطلب دا ما کلیک کړو او زه دې ته رالم دا فانټ چې کوم دی دی په دې باندې اسمایل کېږي دا غټېږي او دا ورکوټي کېږي دا تاسو کلیک کوئ ګورئ دا به تاسو ته لارج کوي دا فانټس او دا به تاسو ته چې کوم دی نو اسمایل کوي ټیک شو جي دا و جي ساټ اینډ فلټر MR پاکستان پښتو لرننګ چینل چې کوم ویژن دی تاسو ته به انفارمیټیو ویډیوز تاسو سره به شیر کوي ستاسو لایک ستاسو سبسکرایب او ستاسو شیرینګ چې کوم دی زموږ اپریسیشن دی ډېره مننه د لوی الله په امان السلام علیکم